د قیامت پر ورځ به ټول انسانان راټول کړی شي. الله تعالی به وفرمایي هر هغه چا چې په دنیا کې د هر شي عبادت کوو په هغه پسې دې لاړ شي. ځینې خلک به لمر پسې منډې وهي، ځینې به سپوږمۍ پسې لاړ شي، او یو شمېر به په بوتانو پسې یا تاغوتونو پسې هغه څه چې عبادت یې کوو په دنیا کې په هغه پسې به لاړ شي. اسلامي امت به پاتې شي په داسې حال کې چې د دوی په ډله کې به منافقان هم وي. الله تعالی به راشي او ورته وبوایي زه ستاسو رب یم. دوی به وایي تر هغې چې زموږ رب نه یې راغلی او موږ نه یې لیدلی موږ به همدلته پاتې کیږو. الله تعالی به راشي او دوی ته به ووایي چې زه ستاسو رب یم. دوی به ووایي ته زموږ رب یې. همدې سره به رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې حدیث مبارک کې فرمایي زه او زما امت به یو پل به جوړ کړی شي د ټولو پیغمبرانو په منځ کې به زه لومړی پیغمبر یم چې له خپل امت سره به په دغې پل باندې تیریږم، هغه پل چې موږ او تاسو یې پل صراط بولو. په دې ورځ باندې به ټول پیغمبران ربي سلم ربي سلم ای ربه سلامتی د ځانونو پروا لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل امت پروا ګیري. په دې پل باندې به په دوزخ باندې به پل جوړ شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امتیان به په دې پل باندې تیریږي. په حدیث مبارک کې راځي چې په دوزخ کې به داسې اغزي وي، مغیلان ډول اغزي وي چې هغه کسان چې په دې پل باندې تیریږي ګناهګاران چې وي دې باندې به حمله کوي یا به دوزخ ته راغورځي، په دوزخ کې به لویږي او ټپي کوي به، او ځینې کسان به له دې تیریږي ګزار به پې کوي خوږوي به، خو د الله تعالی په رحمت باندې به دوی تیریږي له دغه ځای نه بریالي کېږي به په دغه پل باندې به تیریږي. کله چې دوزخیان دوزخ ته لاړ شي او جنتیان جنت ته، الله تعالی به په خپل فضل سره امر وکړي ملایکو ته چې زما هغه بندگان راوباسئ له دوزخه چې دنیا کې به زما عبادت کوو. ملایکې به لاړ شي دوزخ کې به دغه انسانان چې الله تعالی ورته ویلي چې زما عبادت یې کوو پوهېږئ دوی به له څه پېژني؟ د دوی په مخونو باندې به د سجدو علامې، ځکه په قیامت کې الله تعالی دوزخ ته امر کوي چې د سجدو خاوندان هغه کسان چې په دنیا کې سجده کوله یعنی مونځ یې کاوه دغه ځایونه مه سوځه کوم چې سجده پې الله تعالی ته پې سجده شوې ده. ملایکې به دغه ټول انسانان د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان په دوزخ کې وپېژني. د څه نه؟ د سجدو نه. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، د دوی په مخونو باندې به نښې وي، نښانې وي د سجدو. ملایکې به دا ټول راوباسي، د دوی ټول بدن به سوی پرته د دغه سجدو له ځایونو نه. بیا به دوی باندې د حیات اوبه وتویول شي، یعنی بیرته به را ژوندي کړی شي. داسې ژوندي چې حدیث کې راځي لکه د خوړ په غاړه چې د بوټي راشنه کېږي، داسې به بیرته را تازه شي، را ژوندي کړی به شي. الله تعالی به په خپل فضل سره دوی جنت ته داخل کړي. خو د دوی په ډله کې وروستی جنتي چې په دوزخ کې به دوزخ ته به ناستي، مخ به دوزخ ته اړولی او د الله تعالی فضل ته به په تمه وي. د هغه واقعه ډېره جالبه ده چې بلې ویډیو کې درته کومه. کله چې جنتیان ټول لاړ شي همدغه یو کس به پاتې، هغه به الله تعالی بیا هغه باندې ځانګړی رحم او فضیلت کوي. د هغه داستان هم ډېر جالبه دی، انشاءالله په بله ویډیو کې به درته بیانومه. جنتیان به ټول لاړ شي جنت کې به دوی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ډلې سره یو ځای شي چې مخکې جنت ته تللي دي. هلته به د الله تعالی او د پیغمبرانو میلمستیاوې وي، سراسر نعمتونه به وي، تر ټولو ډېر خوندور او لذت نه ډک نعمت به د الله تعالی دیدار وي پکې. نوشیجان دې شي د هغه چا چې دغه نعمتونه اول کې په برخه کېږي. الله تعالی دې موږ او تاسې لومړی ځل او مستقیم جنت ته بوځي. تاسې ووایئ امین. السلام علیکم. که غواړئ خپلو ماشومانو ته قرآن کریم ور زده کړئ، میزان انلاین اکاډمي وټاکئ. د انلاین اکاډمي به ستاسې کورونو ته دیني زده کړې په انلاین بڼه دروړي. حمیم زبر حم، حمیم زبر حم، دال پیش دو، دال پیش دو، الحمد الحمد لله لله رب العالمين